د غوره نوښتونو د نندارتون ګډونوالو نوښتګرو ځوانانو د ستاینې مراسم ترسره شول. په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې له لورې جوړ شوي نندارتون د پای په مراسمو کې نوښتګر ځوانان په مادي او معنوي ډالیو وستایل شول ترڅو نور هم دا ډول مثبتو فعالیتونو ته مخه کړي. جای سپاس دارم از تمامی بزرگان، از تمامی مسئولین و تمامی دستاندرکارانی که این محفل و این مراسم و این نمایشگاه ایجاد کردند. د افغان ټکنالوژي استادانو او محصلینو په خپل زیار سره هغه روباټیک وستلای دا هغه روباټیک جوړ کړ چې بیرته تاسو سره مکالمه کوي. تجاران کشور تشویق شوند تا در حد الامکان از واردات و محصولات بیرونی جلوگیری نموده و بالای تولیدات وطن سرمایه گذاری شود. د اسلامي امارت مسؤلینو د ځوانانو لپاره د مناسبو کاري او ښوونیزو فرصتونو د رامنځته کولو ژمنې وکړې. نخبگان معرفي کوي، کلونو نخبگان معرفي کوي چې موږ بستونه ورکو، موږ مسؤلیتونه ورکو، وظایف ورکو چې وطن ته کار وکړي، وطن راته آباد کړي. دلته د ډالرو مادر ټول بارانونه ورېدل، په لکاو ځوانان د دغه خاورې هغه په معتادو اخته وه، هغه داسې وه چې له هغه څخه خپله ښځه هم بېزاره، له هغه څخه خپل ورور هم بېزاره، له هغه څخه پلار هم بېزاره، له هغه څخه ټول قریبان بېزاره، هغه یې له کوره شړلی، هغه به هلته په هغه بدترین ځای کې چې د دغه معتادو د دغه عملي انسانانو ژوند به و تاسو ټول ته معلوم چې خراب ځای به و، په هغه ځای کې به د ده استوګنه وه، هلته وله هېڅوک د دې نه و چې دغه سړي پر سر د رحم لاس کښېږدي، د دغه علاج وکړي. هغه نږدې پلار هم ځینې په عذاب او ورور هم ځینې په عذاب او قریب هم ځینې په عذاب و. دغه نظام و چې دا راغی د دې دپاره یې داسې یو قرباني ورکړه، معدن یې ورته ورکړي، د دغه معدن د میاشتې 1,00,000 افغانۍ به عواید وي او دغه به پر دې خلکو باندې مصرفیږي. وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف محترم و اداره تعلیمات تکنیکی همکاری و همصدایی و هماهنگی خوبی وجود دارد و به برکت خدمات این بزرگوارا ان شاء الله ما کوشش میکنیم که در بخش کیفیت تمرکز داشته باشیم که ما بتوانیم افراد ماهر و مسلکی که واقعا ما به اونا نیاز داریم ان شاء الله تربیه کنیم و در این راستا گام‌های بسیار خوبی را برداشتیم. په دې نندارتون کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څخه نوښتګرو ځوانانو په خپل فکر او وړتیا سره د نړۍ د پرمختللې ټکنالوژۍ سره سم نوي تخنیکي وسایل جوړ کړي وو چې د 3 ورځو په جریان کې سلګونو زرو کسانو لیدنه ترې کړې ده.